د لغمان والي د ختیځ زون په کچه په تورخم ښارګوټي کې د ترانسپورت وزارت له لوري د جوړ شوي ترمینل د ګټې اخیستنې په مراسمو کې ګډون وکړ. د ترانسپورت وزارت له لوري د شاوخوا 100 میلیون افغانیو په مالي لګښت د ننګرهار په تورخم ښارګوټي کې په 25 جریبه ځمکه کې یو معیاري ترمینل چې 10 خونې، یو کلینیک، یو جومات او نور ضروري ملحقات لري تر جوړېدو وروسته پرون ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د ترمینل د ګټې اخیستنې مراسم چې د زمري په 26مه ترسره شول پکې د لغمان والي رحمت الله ارمل، د ننګرهار سرپرست والي تمیم عارف مومن، د ترانسپورت سرپرست وزیر حسن مبارک عزیزی او یو شمېر نورو ګډون کړی و. د ترانسپورت وزارت سرپرست حسن مبارک عزیزی ژمنه وکړه چې په ختیځ ولایتونو کې به ترانسپورتي ستونزې په اساسي ډول حل کړي او زیاته کړه د شته ظرفیت څخه د ښه مدیریت په رامنځته کولو او ګټې اخیستنې سره به ترانسپورتي اوسنۍ ستونزې حل کړي.